السلام علیکم، زه یم احسان الله. ملګرو په دې سکرین باندې تاسو ته د غورجانې د تصویر ښکاري چې دا غورجانه به د پېټرول پمپ کې کار کوي او ګاډو له تیل ورچوي. پته نه لګي چې دې غورجانې له څومره روپۍ چې دي نو ورکوي. خو دا زموږ هغه ملک دی که نه، مړه د پاکستان نه خو به کافرستان ښه وي. چېرې زنانه ذات هم په مزدورۍ کولو باندې چې دی نو مجبور شو چې اوس په غم روډونو ته راوځي. هغه چې دی نو سپېلني به خرڅوي یا به دغه ګاډو ته چې دی نو تیل به ورچوي. خو بیا هم په دغه خور باندې زه یو فخر کوم چې چاته لاس نه نیسي، د چا نه نه غواړي خپله مزدوري کوي. ملګرو داسې خلک چې دی دا سپورټ کول مونږ ته پکار دي چې داسې خلک مونږ سپورټ کو، په داسې خلکو مونږ ریاکشن وکړو. ولې چې د داسې خلکو شاته ډېر غټ غربات پروت دي. داسې خلک چې دی دا ډېر زیات کمزوري. زه تاسو ته وایم چې د چا سره مال دی، د چا سره پیسه ده، د چا سره دولت دی، الله به ستاسو نه د دې تپوس کوي. الله به ستاسو نه د یو روپۍ تپوس کوي. نو داسې خلک راوچتول پکار دي، د داسې خلکو سره مینه محبت کول پکار دي، د داسې خلکو نه کرکه کول نه دي پکار. د داسې خلکو سره مینه کول پکار دي. چې داسې غریب خلک مونږ وینو که نه، نو د خپل وس مطابق چې دی مونږ دوی سره امداد وکړو. کو هغه زموږ چم ګاونډی، هغه کو په لاره کې مونږ وینو، کو هغه مونږ په بازار کې وینو، خو چې د داسې خلکو سره مونږ ودرېږو. ولې چې نن دا خورجانه چې ده دا دې ته مجبوره شوه چې نن دا پېټرول پمپ کې ده، دا به د پېټرول پمپ کې د سهار نه واله تر ماښامه پورې به ولاړ خپله ډیوټي به کوي. د هغې نه پس به کور له ځي. دې له به مړه څو روپۍ تنخوا ورکوي. خو زه تاسو له وایم چې هیا زموږ ملک دونه ذلیله شو که نه چې اوس پکې د زنانه چې دی که نه، نو د هغو هم په کور کې ناسته هغه هم نه کېږي. هغه هم مزدورۍ کولو ته چې دی نو مجبوره شوې. نو سبا ستاسو بچي هم دغه شان کېدی شي. ځکه درته وایم چې دې غریبانانو سره مینه وکړئ، دې غریبانانو له غېږ ورکئ، داسې خلک سپورټ کوي. ملګرو والله قسم دی که د زړه نه مې خبرې کېږي چې داسې خلک وینم په دې فیسبوک باندې چې دغه فیسبوک وي، دغه ټچ موبایل خو مړه نن سبا د هر چا سره وي. خو د دې نه کار واخلئ. که امداد نه شئ کولی د دوی اواز اوچت کړئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره لازم شیر کړئ او خپل خوږ ورور احسان له ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.